د شیطان قسم کله چې الله تعالی شیطان له دربار او رحمت څخه وایست او د لعین او مردود لقب ورکړ نو شیطان د الله تعالی څخه تر قیامته وخت او وعده واخیسته الله تعالی ورته وویل تا ته تر قیامته وخت درکوم شیطان قسم وکړ او دا یې وویل زه به په لارو کې کښېنم ستا په بندګانو او د حضرت د آدم علیه السلام په اولادې به د څلورو خواوو یعنې مخامخ شا ښي خوا او کیڼې خوا برید کوو او هغوی نه پرېږدم چې ستا شکر کوونکي بندګان وي الله تعالی ورته وویل لاعنا د دې ځای څخه ووځه لاړ شه او خلکو ته وسوسې واچوه زه به هم اعلان وکړم زما هر بنده چې ستا په خبرو عمل وکړي نو تا سره به یو ځای په جهنم کې او له تا سره به یو ځای به جهنم ته وغورځوم نن څومره د افسوس خبره ده د هغو خلکو دپاره چې نه یې واده ده اسلام او د سنتو په طریقه برابر وي او نه یې مړی نن د هغه ځوان دپاره غټ د شرم خبره ده چې په کرکټ په فوټبال په هره لوبه په انټرنیټ او پر فیسبوک پوهیږي خو د کلام الله د الله رب العزت په کتاب باندې نه پوهیږي ګورئ یو ځل بیا وایم الله جل جلاله قسم خوړلی ده د هغه چا دپاره چې د شیطان انډیوالي کوي د شیطان سره به یو ځای جهنم ته ځي نو خوښه ستاسو چې د دې دنیا د الګ او وړوکی تکلیف قبلوئ که د جهنم اور او د الله رب العزت ناراضي او د شیطان ملګرتیا